د پښتنو په علاقو کې د فحاشۍ اړې او یا زناکاري ولې په زیاتېدو ده؟ کوم خلک چې دغه کارونه کوي او پیسې ګټي نو دغه خلکو مجبوري څه ده؟ نن مو د یو فاحش ښځې د خولې له یو داسې حقیقت نه خبرو چې په اورېدو به تاسو ډېر زیات حیران شئ چې هغې ولې فحاشۍ ته مخه وکړه، اوس چیرته ده او په کوم حالت کې ژوند تیروي. دوستانو دا ویډیو تر اخره وګورئ چې په ټولو معلوماتو خبر شئ او یوه یادونه باید وکړم چې زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې له هر قسم معلوماتو خبر وساتل شئ. قدرمنو دوستانو، فحاشۍ ته انسان یا په زوره مجبوریږي او یا د غریبۍ نه. د دې معلومات موږ ته هله وشول کله چې یو کونډې ښځې خپله قصه په ژړا باندې وکړله چې څو کاله وړاندې هغه په ځوانۍ کې کونډه شوې ده. هغه په خپلو خبرو کې وایي چې د نورو خلکو په شانتې زموږ هم ژوند ډېر د خوشحالۍ ډک روانو. د الله تعالی مرضي وه چې څه موده وړاندې زما خاوند مړ شو او بیا د هغې نه وروسته زما سختې ورځې شروع شوې، ځکه چې نه څه دومره شتمني پاتې وه چې ما په هغې باندې ګزاره کړې وه او د خپلو بچو پرورش مې پرې کړی و، او نه زما د پلار کورنۍ دومره مالداره وه چې زما ټول اخراجات او خرچ یې پوره کړی و، او زه هم دومره غریب وم، 4 مې بچي وو چې هیچا هم راسره واده ته زړه نه ښه کوو. د دې لپاره مجبور وم چې چا به خیر او خیرات راکړو، په هغې به مې ګزاره کوله، خو تر کومې پورې. نن سبا خو داسې انسانان دي که څوک چا سره مرسته هم کوي نو د مرستې په بدل کې ترېنه د یو خواهش غوښتنه کوي چې همغسې ما سره هم وشول، ما سره به چې چا څه مرسته کوله، یعنې 1000 یا 2000 یا 3000 روپۍ به یې راکولې نو د هغې په بدل کې به یې رانه د ناروا کار غوښتنه کوله، ځکه چې زه ځوانه هم ما به څه کړي، ما د خپلو بچو د رزق ګټلو لپاره د مجبورۍ نه همدغه لاره اختیار کړه. هغه وایي چې زه په ډېر بد حالت کې ژوند تیروم او د داسې ژوند نه ماته ښه ده چې زه مړه شم. خو هغه د دې معاشرې او د دې خلکو نه هم ډېره زیاته ګیلمنه وه چې دې خلکو کې هم بیخي انسانیت نشته او د خلکو د مجبوریانو نه غلطې فایدې اوچتوي. هغه په خپلو خبرو کې وایي چې زما په شانتې ډېرې ښځې دي چې هغه د مجبورۍ نه د خپلو بچو د خېټې ډکولو یعنې د رزق ګټلو لپاره ناروا کارونو ته مجبوریږي. دوستانو، دا یو داستان نه دی چې زموږ په معاشره او زموږ په ټولنه کې مخې ته راځي. داسې په لسګونو او سلګونو واقعات موږ لیدلي دي چې خلک له همدغسې مجبوریانو نه ناروا کار ته مجبور شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې په دې کې موږ ګناهګار نه یو؟ بالکل په دې کې موږ ګناهګار یو چې د داسې خلکو مرسته نه کوو، او که مرسته هم کوو نو د خپل یو ضرورت پوره کولو لپاره یې کوو. هر انسان باید مرسته د الله تعالی په نوم وکړي، نه د یو خاص مقصد لپاره. نن چې په دغه کونډې باندې کوم حالت راغلی دی، سبا دا ستاسو په بچو باندې هم راتللی شي، ځکه چې د فحاشۍ اړې او ناروا کارونه د مجبورۍ نه شروع کیږي او دغه اړې د مجبورۍ نه جوړیږي. ټول هغه انسانان چې شتمن دي او پیسې لري باید غریبانو سره مرسته وکړي، په خپلو خپلوانو کې، په خپل چمګاوڼ کې، په خپل کلي کې، او هر څوک چې پیژني، خصوصا هغه غریبانان چې یتیمانان وي او کونډې ښځې وي، هغوی سره باید مرسته وکړي شي او د هغوی مدد وکړي شي. هیڅکله هم داسې فکر مه کوئ چې د الله تعالی په نوم باندې ورکړه کې به ستاسو په رزق او ستاسو په پیسو کې کمی راشي، بلکې دا الله تعالی سره تجارت دی او د دې بدلې الله تعالی یو په څو چنده ورکوي. دوستانو، امید لرم چې زما د ویډیو په مقصد باندې به تاسو پوه شوي یئ. مهرباني وکړئ دا ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې مو له هر قسم معلوماتو او تازه خبرونو خبر وساتو. ډیره مننه.